دا خو اسلام آباد ته نه وزیرستان ته راغلایم. به هر حال ویلکم بیک او ستړي ماشه. نن یې ریځې چې زه څرنګه اسلام آباد ته ورسېدل کنیسایي عجیبه بر سره وشوه. وس په پیرا جامم پیاوان خو یغه پورا ز اسمت د تیمورغ د کیفه تاوی راغلی چې وس یې تازه جوړاوي. داس لبا وشوه چې نن زه څرنګه اسلام آباد ته ورسېدل کنیاوال سارشه مې یڅوکا سانه سره شاخه وشوه. بیا چې یې اغه نه مې ځون رخلوس کا کني دلته د هاستل سره د بل کا سره په ټلیفون 36 ژغدل چې په مو بندې د په دا ګرمي شه نیمه غنټه انتظار وکړ ته ورکیه کني دارا ور نو چې د تیمورغ د کیفه نه ژغر وشه چې دل روشه دل موته اول هدو کامه لاوا په یچامه اعتبار نشه مو پزړه شه ویل چې بالکای کا دوبره وراغلی بیا کې دای شي چې ژوندای ها ورکشه دلې په کور شه هرو تا ویلی وی چې چانه او اخواجا ټکه هنه در وخله نن صابو ډیر باد حال لګیدلای دا ستې چې مو په دا خبره سوچ وکا هاسه زن راون شول چې دوبرای ژغر وکا چې ډیچا دره بوتال خو وتشا بیاستی درېما مو ته ډایرک پاتا ولګیدا چې دا خو د میش خپل کاسون دی کني چې کیفه تا وراغلل غاب شپم ولګو ولم سره و پېژاندل چې فواد غده او تیمورغ دی دی وسم ډیر شک غاب شپ جوړ شه ی تیمورغ دی ی کیفه نه چې رواتی اسمت ته مې ویل چې وسمه سای په د هاستل سیټي شه وګر زاوا چې سای پاتا رتا ولاګي بس چې ګرځه دلی کني په هر لوري د میش خوجه پښتو نه وي خو اسمت رو تاویل چې دلته ډیر خیال کې ای کورولا خبره چې ویرا نه کې چې خواجه ټکه و ها یا چانا نه در نسه ویلی چې دلته تو سه غوند ساده خلک ډیر زر دوکا کیږي وزیر مسجد دا وړه ورمړه بیٹانه مرواته بنیڅه کونډه خټکه سلیمان خله بلکې ټوله پښتانه خپل ژبه سپورټ کې خپل خوش ډیج سپورټ کې خنن یې خپل ډیج په یوټیوب چینل شه خپل زور لازمی جواد کې ټول یې در سره پالو کې ډیر مننه ډیر شکریہ.